مومند ایجنسۍ او د چارسدې منځ پړانګ غار ته راغلي یو د ودان عثمان خیل خوا ته زموږ ډېر ښه یار دی او د ټلیفون د لارې خو مو سره تر د ډېر وخت نه رابطه وه او غیاري مو ورسره وه خو نن راغلي مونږ چېرې دغه شان یې هم ورسره میلاو شو او دوی وینو څه ترې واورو نو غزل به راته وایي او نظم به م راته وایي زما خو چې غوښتنه اولنۍ همدغه شعرونه ده چې سمه بلقیسې سلیمان له به دې وغواړم او جینۍ که خوښه دې وي ځان له به دې وغواړم نو دا غزل به زما په فرمایش باندې وي او باقي د دوی خوښه ده چې څونه غزلې دوی مونږ ته وایي نو بس ټیک ده مونږ به یې اورو حسن بھائی ستاسو د ټولو ملګرو ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه چې دومره د لرې نه رالی او احسان هم راباندې وکړو او شعرونه څو شعرونه دغه به م ووایو چې ښه ته هغه یادې هغه خو مې ملګرې ده ښه ته هغه یادې هغه خو مې ملګرې ده او یوه بېنومه تلوسه خو مې ملګرې ده او زه چې دا د چا په تهمتونو باندې رنګ یم زه چې دا د چا په تهمتونو باندې رنګ یم نه خو یې زه پېژنم او نه خو مې ملګرې ده مننه او ځان ته پکې ګورم او ځان ته پکې جاړم ځان ته پکې ګورم او ځان ته پکې جاړم ښه ده یوه ماته آینه خو مې ملګرې ده مننه او یا غربته ځان له درته نه یم کتی به شي یا غربته ځان له درته نه یم کتی به شي مړه ده د خپل وجود خوله خو مې ملګرې ده او دغه ستاسو غوښتنه چې سمه بلقیس دي سلیمان له به دې وغواړم سمه بلقیس دي سلیمان له به دې وغواړم او جینۍ که خوښه دې وي ځان له به دې وغواړم زما د زړه په ځمکه فصل د ارمان وچیږي که ته وریځ شوې نو باران له به دې وغواړم مننه او پیسې ما ستا دپاره سوال چېرته کې کړی نه دی پیسې ما ستا دپاره سوال چېرته کې کړی نه دی خو مجبوري ده نو پیزوان له به دې وغواړم مننه او پیسې ما ستا دپاره سوال چېرته کې کړی نه دی خو مجبوري ده نو پیزوان له به دې وغواړم او شعر پکې و چې د قبلېدو نه یې هغه د رغېدو نه دی خو د قبلېدو نه یې هغه د رغېدو نه دی خو د ژوند دعا بیمار ارمان له به دې وغواړم او ستا نه یریږم هم ستا نه اکثر مار جوړېږي ستا نه یریږم هم ستا نه اکثر مار جوړېږي د زلفو تاره خو ګریوان له به دې وغواړم او اخري شعر پکې چې زما هم خوښوي ودان وی زما هم خوښه ده زما هم خوښوي ودان وی زما هم خوښه ده زما انګور بشي ودان له واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ودان صاحب ډېر زبردست زما انګور بشي ودان له به دې وغواړم او حسن بھائی یو نظم دی نو غواړم چې نوی نظم دی هغه سره شریک کړم ضرور چې عنوان یې دی جرګه وه هم په دې ټایم کې ورته نوم کېښودی شو د دغې هم ډېره مننه ما ښه پوره کوشش وکړه چې هغه خبرې په غزل کې وکړم چې د پښتون د ژوند بقا وي پکې د انقلاب د رنګ رڼا وي پکې کله سېزلې ګلدرې یادوم کله سېزلې ګلدرې یادوم کله شلېدلې لوپټې یادوم کله د خپلې جنازې یادوم او کله پرېوتې دروازې یادوم کله مات شوي چینارونه جاړم کله وران شوي ګودرونه جاړم کله ویم پیغلې مو سرتورې شولې کله ویم داسې در په در پسه شوی کله ویم خوار نشئ حیا مو لاړه کله ویم دا کډه په سر پسه شوی کله ګیلې کله معنی کومه کله د ننګ غیرت ټپې کومه ما قسم قسم چغې ووهلې خو پښتون کوڼ دی را بیدار مې نه کو چې یو په دې ځي بل په هغې لاړ شي بس یو مې نه که په یو لار مې نه کو زه دې خبرې ته سوچ وړی یم چې ګوره مړ هم شه او پړ هم شه خو پښتون خپل دوست دشمن ونه پېژندو خان بابا ما له نور چل نه راځي خان بابا ما له نور چل نه راځي ما له د دې مسلې حل نه راځي چې د بارودو دا باران شروع شو ما وی زه دوی به په دې جنګ راویښ شي خو چې په ډزو هم راپانسېدو دا به څه کېږي دا به څنګه راویښ شي که مې منې بابانو داسې وکړه د دې نه ملنګ عبدالرحمن خبر کا د
د دې قصې نه پیر روخان خبر کا د ملالۍ سره خبره وکړه دې مسلې نه خوشحال خان خبر کا هم ایمل خان او میرویس خان خبر کا د احمد شاه ابدالي کور ته ټول شئ یوه جرګه جوړه کړئ ټول ورله خوب کې راشئ ورته جولۍ ونیسئ که دا پښتون راویښ شي او چېرته یو موټی شي او ځان له ژوند وګټي او ځان له ژوند ډېر ښه ډېر ښه ډېر مزیدار یو غزل راته بل ووایه په خپله خوښه مزدار شه د ملګرو سره به هم شریک کړو بل غزل چې روماني غوندې غزل روماني ووایه چې په کومه چې زما تمه ډاډه ولیونی په کومه چې زما تمه ډاډه ولیونی په سترګو کې د هغه مینه نه ولیونی په کومه چې زما تمه ډاډه ولیونی په سترګو کې د هغه مینه نه ولیونی او په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونی په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونی خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولیونی په لاس کې مې ښه ښکلې آینه ولیونی خو ځان مې پکې نه لیدو ړنده ولیونی او دا ته چې پکې شنه شوې د خندا نه دغه ځای کې دا ته چې پکې شنه شوې د خندا نه دغه ځای کې زما د ارمانونو هدیره ولیونی ډېر ډېر او شعر پکې و چې والله چې مې لیدلی نه وی اوس به مې جړل نه والله چې مې لیدلی نه وی اوس به مې جړل نه والله چې مې لیدلی نه وی ښه ولیونی ډېر او شعر پکې و چې ته یې راله رانه کړې بس اوس یې ورله نه وړم چې ته یې راله رانه کړې بس اوس یې ورله نه وړم منلې مې په پیر بابا جنډه ولیونی ډېر ډېر پکې مننه مختوه پکې چې ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه ودانه چې رالویه شوه او پویه شوه د بل شوه زما وه چې نادانه وه وړه ولې واه ډېر ډېر زبردست